وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې اویا میندې چې بچی مړه شوي او د هغې غم راټول کړي دومره یعقوب علیه السلام ته غم نبی یې ترنه تپوسو کو چې الله ورله څومره اجر ورکړی او په دې غم باندې نو جبریل امین ورته وفرمیل چې الله ورله د 100 شهیدانو مره اجر هم ورکړی د اویاو میندو مره غم پرې راغلی او د 100 شهیدانو مره اجر رب العالمین یعقوب علیہ السلام لور کڑے حدیث مبارک کے ہم راضی اشد الناس بلاء الانبیاء دا طول نزیاد تکالیف چراغلی اغا پیغمبران راغلی بیا ورپسی چی سمر یو کس اللہ تا نزدیوی نو دمر پی اللہ تبارک و تعالی لوی امتحان راولی نو په یعقوب علیہ السلام په زړه کې د یوسف علیہ السلام محبت ډیر زیاتو نو ځکه په الله تبارک وتعالی دا امتحان ډیر لوی راوست چې دا بچی ته نه جدا کو وقال یا اسفا علی یوسف هاي افسوس په یوسف علیہ السلام وَبْيَدْوَتْ عَيْنَاهُ سپینش ولیسترگی ددو من الحزن د غمنا پهو کظیم او دے ڈکو د خبگاننا نو قالو دی ورتوی تاللہ قسم پا اللہ تفتع تذکر یوسفا تیادوی یوسف علیہ السلام حتی تکون حردن تردی چی تب بیکار شی گورے نور بڑیر خراب شی مڑ بشی او تکون من الحالکین یا بخالاک شی مڑ بشی نور دا دین ووڑا نور دا غم مزوتو دا یوسف علیہ السلام مڑ بشی نورو نو قال یعقوب علیہ السلام وی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ زبیانو مخپل سخ غم او خبگان الاللہ اللہ تی بیانو ما تب وی چی دا پیغمبرو دولی دمر خبگان کو زکا دا خبگان چی دے کنا دا پیغمبر دا نبوت سر منافی ندے گورے دا خود طبعی خبگان دے بچے لرشوے دے نو خبگان با پی رازی نا دا نبوت سر منافی ندے لکہ بخاری شریف کے رازی چکل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم بچیو دا نبی علیہ السلام چاگا وفات شنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑل سترگن اخ کی بیدلی و فرمائلی وی ان العین تدمع والقلب یخشع وی سترگ چی دا اخ کا بیئی او زڑ چی دے اغیریگی او زنوام مگر اغس چی اللہ پی رضا دے خوی و انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون خو ابراہیم ستا پا جدائے دیر غم جنیما او دسترگون اخ کی بیدلی نو علماوی دا غم پا ٹیم کی دسترگون اخ کی بیدل دا دزرد نرموالی نخدا دا ببیگی خام خواب اخ کا رازی جڑاب رازی نبی علیہ السلام د تمام انبیاء سردار دے بچے وفات شو دسترگون اخ کی بیگی وی بچیا دیر غم جنی مستا پا پیراق باندے نو دا نبوت سر منافی ندا دا انسان طبیعت تے فطرت تے چی دا پڑکی با نرموالے پروتی و دے بجاڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ توائی ماتا سو دا دین نئے منکڑی چی جاڑے مو زتا سو تواما دا غم پا وقت کی گریوانو نمشلوئی مخ پا سپیڑو موخی او چغی موخی زتا سو دا دین منکو نور بخا مخا سڑے جاڑی ابراہیم علیہ السلام وی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحزنی الاللہ زبیانو مخپل سخ غم او خپل خبگان الاللہ اللہ تخپل شکایت کوما نو علماوی چکل خپل پریاد سڑے بندہ اللہ تکی نو دا ناشکری ندا بیا دا بی صبری ندا چی پتا مصیبت راشی او تخپل پریاد اللہ تکوا چی مصیبت راغ مخلوق تا پریاد مکوا اللہ تکوا
حدیث مبارک کې راځي چې کله په یو بنده باندې غریبی راشي او دې ډیر محتاج او دې دا غریبی د مخلوق نه پټه کی او الله ته پریاد شروع کی مخلوق ته نخکاره کوي الله تبارک وتعالی وی زه ولد یو کال د رزق بندوبس وکم نو الله ته فریاد کوو الله ته فریاد کوو الله ته فریاد کول دا بی صبری نه ده خو مخلوق ته فریاد کول چې دی هغه دا بی صبری ده ځکه یعقوب علیه السلام وی انما اشکو بسی وحزنی الی الله زه خپل غم او خفګان الله ته سپارم او بیا بچو ته وی ځئ معلومات کوئ تلاش کوئ انشاءالله زما بچې به الله مال راولي وی واپس لاړ شه فرمایي فلما استیأسوا هر کله چې دی نا امید شول منه داغنا خلصو نجیه نو جدا شول جرګه کوونکی قال کبیرهم اویل مشرددوی علم تعلمو آیتا ستا معلوم ندا ان اباکم چی بیشک پلار ستاسو قد اخذ علیکم پتقیق سرا اغسطی وستاسونا موسقا من اللہ کلک وعد دا اللہ دا طرفنا ومن قبل او پخواد دینا ما اغفرتم چی تاسو کوتاہی کڑی وا فی یوسفا دا یوسف علیہ السلام پبارکی نو فلن ابرح الارض زخو هیچ چری نجدا کېږم د دې ځاینا حتی یأذن لی ابي تردی چې اجازت وکي ما تپلار زما او یحکم الله لی یا فیصله وکي الله زما په باره کې وهو خیر الحاکمین دغه الله غوره فیصله کوونکی دی ارجعوا الی ابیکم واپس لار شیخ پل پلار تا فقالو ورتوا یا ابانا اے پلار زمونگا ان ابنک سرق بیشک استازوی غلا کړی دا وما شهدنا او گواهی نکو مونگا الا بما علمنا مگر پا اغی سوچی مونگتا پی علم دے وما کننا للغیب حافظین نیو مونگا دغیبو خبر لرون کی واسأل القریتو تپوسو کداغی کلینا کننا فیہی چی مونگو پا اغی کی والعیر اللتیو دا قافلی اغینا اقبلنا فیها چی مونگ پاغی کی راغلیو دا اغین تپوسو کوا انا لصادقون بیشک مونگ رشتینیو قال اویل یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکہ خیستکڑے دے تاسو تا نفسن استاسو امرن یو خبرا فصبر جمیل پس زما کار چی دے صبر جمیل دے عصا اللہ امید دے چی اللہ ایتینی چراب ولی ما تبیہم دا طول جمیعا پا یوزے باندی دی با ما ترازی انہو بے شکا دغا اللہ والعلیم الحکیم پودیو دا حکمتنو خاوندے وتولا عنہم مخوارو ددوینا وقال ویلے یا اسفا ای افسوسا علی یوسفا پا یوسف علیہ السلام باندے وبیضت عیناہو سپینشولی دوارسترگی ددم من الحزن دغم د وجنا فهو کظیم او دے ڈکو د خبگان نو قالو دی اویل تاللہ قسم پا اللہ تفتعو تذکرو تب ہمیشہ یادوی یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردیچی تبشی بیکارا رنزور بشی او تکون من الحالکین یا بشی تد حلاک شونا مڑ